نن د جمعې مبارکې شپه ده. ضرور دا ویډیو وګوره او مخته در سره شیر کا. که دې نن درود شریف نه وي ویلی یا دې په ورځ کې د درود شریف ویلو عادت نه وي نو حتما دغه ویډیو در سره وګوره. یو داسې ښایسته حدیث به درته بیان کړمه چې دې بعده به مجبوره سې د درود شریف به انشاءالله العزیز د ژوند حصه به یې جوړه کړې. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی، وای کم انسان چې په دنیا کې پر ما باندې زیات درود شریف وایي، وای په ورځ د آخرت د قیامت په ورځ باندې به دغه کس تر ټولو ماته نږدې او قریب به وي. یعنی که غواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات قریب سم، په ورځ د آخرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای سم، نو په دنیا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زیات درود شریف وایستی. او بل الله فرمایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله وایي زما ملائکې زما فرشتې موږ ټوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو. ای مسلمانانو ای مؤمنانو تاسې هم پر خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایست. او بیا الله فرمایي چې کله ستا امتی پر تا باندې یو وارې درود شریف ووایي، وایي زه به پر هغه باندې 10 واره رحمتونه نازلوم او 10 برکتونه ورباندې ږدم، 10 درجې به وربلندوم، 10 خطاوې به ورمعافوم. یو دونه ښایسته خبرې چې کله تاسې واورئ ضرور یې درسره شیر کوئ. نه د معلومه چې د کم مسلمان پر زړه باندې اثر وکړي او هغه پر دې باندې عمل وکړي او تاسې شیر کولو سره هغه پر دې باندې عمل وکړي، ثواب کې تاسې هم ورسره شریک شئ. نو حتما یې د سره وګورئ او د سره شیر کړئ. الله دې ستاسې عمر کې برکت واچوي.